اور لګېدنې بلخ کې سلګونه زره افغانۍ زیان اړولی دی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. مزار شریف بلخ د بلخ په مرکز مزار شریف ښار کې د تیلو یوه سرای کې د اور لګېدنې له امله 250,000 افغانۍ زیان اوښتی دی. د بلخ اتفاقي مدیر عبدالمؤمن فیاض په ژواک خبري اژانس ته وویل نن غرمه د مزار شریف ښار څلورمې ناحیې اړوند نواباد سیمه کې د حاجي عبدالحکیم تیلو سرای کې اور لګېده. فیاض زیاتوي چې دغه اور لګېدنې د سرای مالک ته د 250,000 افغانیو په ارزښت زیان اړولی، خو د یاد سرای د 10 میلیونه افغانیو په ارزښت نور توکي د بلخ اتفاقي مدیریت لخوا ژغورل شوي دي. هغه وویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی او اور هم مړ شوی دی. بلخوا بلخ کې امبولانسونه 4 ساعته فعالیت پیل کړ. د بلخ عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د 110,000 امریکایي ډالرو په لګښت د امبولانسونو 4 ساعته سیستم فعال شو. د بلخ عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي په دغه ولایت کې د امبولانسونو 4 ساعته سیستم چې په ټولو روغتیایي تجهیزاتو برابر دی پر کار پیل وکړ. توانا زیاتوي 14 امبولانسونه چې ارزښت یې 110,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي د روغتیا نړیوال سازمان له لوري مرسته شوي دي. د توانا په وینا دغه امبولانسونه د بلخ ولایت څلورو خواو کې سب سټیشنونه لري چې ورسره 80 کسانو ته د کار فرصت هم برابر شوی دی. توانا دغه راز وایي خلک کولی شي د 102 ځانګړي شمېرې په دایرولو سره په وړیا توګه 4 ساعته د بلخ امبولانس خدمتونو ته لاسرسی پیدا کړي. بلخوا خلک هم د دغه خدمتونو پیلېدو ته خوښ دي. د مزار شریف ښار اوسیدونکي نیاز محمد د بلخ امبولانس د خدماتو ته خوښي څرګندوي او وایي چې دغه امبولانسونه د پیښو رامنځته کېدو پر وخت خلکو سره ډېره مرسته کولی شي. دغه راز د مزار ښار بل اوسیدونکي خیبر وایي تر دې مخکې د امبولانسونو نشتوالي له امله ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسېدل، خو له دې وروسته به دغه ستونزه نه وي.